السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې څوک د ښایست او د زیانت په خاطر باندې غاښو ته پوښ ورکوي، ضرورت نه لري ورته، غاښونه یې نه خوږېږي. دا د شریعت له نظره څخه څنګه دي؟ محترمینو دې مسلې ته به لږ وضاحت ورکړو. یو ضرورت دی چې د انسان غاښونه چنجو خوړلي نو هغه راولاړ شي بیا پوښ ور واغوندي، په دې کې شرعاً هېڅ مشکل نشته، که نارینه وي که ښځینه وي. او یو غاښونه سم وي خو د ښایست او د زینت په خاطر باندې هغه پوښ ورکوي یا یې نرم کوي، دغه نو شرعاً نه دی روا، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه روایت دی، عبدالله بن مسعود راته نو روایت کړی دی چې الله جل جلاله پر هغو ښځو باندې لعنت نازلوي چې هغه د الله جل جلاله و خلقت ته تغییر ورکوي. په هغو کې یو هغه څوک دی چې غاښونه باریک کوي، سولیي یې کوچني کوي. حدیث صحیح البخاري جلد 878 کتاب اللباس کې روایت کړی دی. او دغه رنګه فقهای کرام وایي چې د زینت په خاطر باندې یو څوک غاښونه نرم کوي او یا پوښ ورکوي، دا د الله جل جلاله خلقت ته چې الله غاښونه درکړي دي هغو ته تغییر ورسول دي، دا حرام دی، بیا دې نو نه کوي. د ضرورت پر بنیاد باندې هېڅ مشکل نه لري، او که ضرورت نه وي بیا دې نه کوي، ځکه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې هم راته وایي هغه څه چې تاسو ته رسول راتګ په کړی دی هغه عملي کوي، هغه باندې عمل وکړي. او دغه رنګه موسوعة الفقهیه جلد 15 صفحه 273 حکم تفلیج الاسنان دې ته مفصل بحث ورکړی دی. نو محترمه بې ضرورته غاښو ته پوښ مه ورکوئ. که ضرورت لري غاښونه مو چنجو ویلي، خوراک نصیب کولی، بیا هېڅ مشکل نه لري، بیا پروا نه لري. اوس ما خپله غاښونه دي، ډېر ورسره په تکلیف یم، دا یې څو غاښونه خراب دي، خوراک کې هم تکلیف وي، په یخو اوبو کې هم تکلیف وي، خو زه نه یم خلاصوی، ستاسو څه نه یم خلاصوی چې زه د خپلو غاښو علاج وکړم. نو نیت مو دی چې یو ترتیب یې وکړم، د ضرورت په خاطر یې کوم، کنې دا دونه وخت مې ولې نه کاوه. او خلک یې بیا کوي ضرورت و نه ضرورت نه ګوري، بس صرف ښایست یې مطلب دی. الله دې د آخرت ښایست راکړي. نو که ضرورت نه یې ورته بیا یې مه کوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.